بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات دی، تیر درس کې موږ مایکروسافټ ایکسل اوپننګ میتھډ څه ویلي، دې کې به انشاءالله مایکروسافټ ایکسل پریکټیکل کار سٹارټ کوو. لکه څرنګه چې موږ مایکروسافټ ورډ په کومه طریقه باندې ویلی دی، په همغه طریقې سره موږ مایکروسافټ ایکسل هم سٹارټ کوو. فرست کې به ټیپس وایو، بیا به آپشن وایو. ټیپس کې هم دوه خبرې دي. اول به ټیپس وایو، ټیپس څخه وروسته به انشاءالله فنکشن ان فارمولا وایو چې کوم زمونږ کتاب دی هغه به هم زه تاسو سره ګروپ کې شیر کوم، تاسو به یې پرنټ اوټ وباسئ انشاءالله. بیا له هغه څخه وروسته به موږ راځو چې کله مو ټیپ کمپلیټ کړو آپشنز ته به راځو. آپشن څخه وروسته به وی بی ای کوډینګز ته راځو. وی بی ای کوډینګ، ویژوال بیسیک کوډینګ، دا به هم موږ انشاءالله فول ډیټیل سره وایو. تاسو له موږ سره اوسئ. که دغه ویډیوګان مو خوښیږي د لایک بټن ضرور پریس کوئ او د ملګرو سره هم شیر کوئ. راځئ مایکروسافټ ایکسل ته. ښه، زه راله ما دا اوپن کړم. This is Microsoft Excel. زه راغلم دې کې موږ سره فرست فایل ټیب دی. فایل ټیب بل را سره هوم ټیب دی، بیا انسرټ ټیب دی، پیج لیاوټ، فارمولاز. فارمولا کې به انشاءالله به فنکشن فارمولا وایو. 250 پلس فنکشن فارمولا به موږ انشاءالله وایو. بیا موږ سره ډیټا ټیب دی، ریویو ټیب دی او ویو ټیب دی. بیا به انشاءالله ډیولپر ټیب ته راځو. همدغه شان فایل ټیب ته چې کله راشم، دې کې ما سره مختلف قسمه کمانډز موجود دي، لایک سیو، سیو از، اوپن، کلوز، info recent وغیرہ نور زیات کمانډونه موږ سره په دې کې موجود دي. فرست موږ سره سیو دی. سیو از، اوپن ان کلوز، دا خبرې موږ په میس ورډ کې کړې دي. تاسو یې کتلی شئ په دغه چینل کې. زر ته زر باندې تیریږو تر څو ویډیو لنډه شي او معلومات تاسو ته زیات وړاندې شي. سیو او سیو از ترمنځ فرق ول زده کوي. سیو شارټکټ کنټرول پلس اس دی، سیو از شارټکټ F12 دی. سیو باندې چې کله یو فایل سیو کې دغه وربوک موږ سیو کوو کنه، دا موږ اټ ا ټایم یو ځل سیو کولی شو په یو ځای کې په یو فارمیټ باندې. سیو از په تور باندې موږ زیاتو ځایونو کې زیاتو فارمیټو باندې او زیاتو نمونو باندې سیو کولی شو. فار ایگزامپل تا یو فایل سیو کړی دی، وربوک دې سیو کړی دی، ته غواړې چې هغه په پی ډي اف شکل باندې سیو کړي، او هغه فایل چې تا ایکسل اس ایکس باندې سیو کړی دی ته غواړې چې هغه ایکس پی اس باندې سیو کړي، ته غواړې چې هغه سنگل فایل ویب پیج باندې سیو کړي. مختلف قسم فارمیټونه تاسو په سیو از کې ورته ورکولی شئ. همدغه شان سیو کې ته موږ پاسورډ هم ورکولی شو، خو ورڅخه ریموف کولی نه شو. سیو از کې موږ ورته پاسورډ ورکولی هم شو، ریموف کولی هم شو. صحیح ده کنه. همدغه شان بل موږ سره اوپن دی. اوپن په تور باندې موږ یو وربوک اوپن کولی شو. فار ایگزامپل تاسو سره وربوک سیو شوی وي، تاسو کولی شئ هغه اوپن کړئ. اوپن شارټکټ کنټرول پلس او دی. بل موږ سره کلوز دی. کلوز په تور باندې موږ دغه وربوک کلوز کولی شو، پوره اپلیکیشن نه. شارټکټ کنټرول پلس ډبلیو دی. همدغه شان ګوره زه رالم. اول خو یاد ساتئ کله به چې موږ میس ورډ ته رالو، هغه کې به چې کله موږ لیکل کاوو از ایکول ټو رینټ په تور باندې موږ هغه کې لیکل کولی شو. درې طریقې وي، از ایکول ټو رینټ، از ایکول ټو رینټ ډاټ اولډ، از ایکول ټو لوریم. هغه طریقې موږ ویلي دي. ایکسل کې چې کله موږ لیکل کوو، دې کې به موږ یو ایریا ورته انتخاب کړو. صحیح شوه، یو ایریا به ورته انتخاب کړو، بیا به پکې یو ټکس ولیکو. فار ایگزامپل ما پکې خان ولیکو. کنټرول انټر به پریس کړو. چې کله مې کنټرول انټر پریس کړو نو ماته اتوماتیکلی پوره ایریا ډکه شوله. زه غواړم چې دا ځان سره سیو کړم. سیو دپاره به زه راځم فایل ته او سیو باندې به کلیک کړم. چې څرنګه ما سیو باندې کلیک کړو، چیرته سیو کې ډیسکټاپ کې، څه نوم باندې سیو کې، دې نوم باندې کوم یو فارمټ ټایپ ورته ورکړئ. زه ته چې فار ایگزامپل همدا خپلې صحیح دی، ایکسل اس ایکس والا 2010 والا، بس دا مې سیو باندې کلیک کړو. سیو څخه مخکې زه غواړم چې دغه پاسورډ ورته ورکړم. زه به ټولز ته راشم او دې کې به جنرال آپشن ته راشم. دې کې ما سره څه لیکلي دي، پاسورډ ټو اوپن. صحیح شو، دا مې فار ایگزامپل خان ورته ورکړو او دا مې خان ورته ورکړو. الویز کریټ بیک اپ مطلب دا دی چې همیشه ماته بیک اپ جوړوه. ریډ اونلی ریکمنډډ مطلب دا دی چې صرف چې څوک دغه اوپن کړي نو ریډ اونلی به اوپن کیږي، څوک پکې تغیرات نشي کولی. دې سره زما کار نشته دی. دا مې اوکې کلیک کړو، دا مې دوباره ورته ورکړم، یس، دوباره بیا ورته ورکړم، یس. ښه، یو د اوپن او یو د ایډیټینګ دپاره. صحیح شوه، یو د اوپن دپاره بل د ایډیټینګ دپاره. اوس که څوک فار ایگزامپل پاسورډ ورته ورکوي، دواړه پاسورډونه به ورته ورکوي. ته ورته چینج کولی هم شي دواړه. اوپن والا ورته بیل ورکړه، ایډیټ والا ورته بیل ورکړه. که اوپن والا څوک اوپن کی صحیح ده. ایډیټ والا که څوک چاته پاسورډ نه ورځي، که هغه چا غلط ورته ورکړو، بیا ستا فایل کې څوک تغیرات نشي کولی. کاپي کولی شي خو څوک پکې تغیرات نشي کولی. دا ما سیو باندې کلیک کړو، کلوز. اوس که تاسو فار ایگزامپل دا اوپن کوئ، تاسو څخه به دوه پاسورډونه غواړي. یو اوپننګ دپاره ګوره داسې لیکلي دلته بک ون از پروټیکټډ، دا بند دی. فار ایگزامپل دا مې ورته ورکړو، بس بل پاسورډ راته راغی. ګوره سیرته لیکلي دي book 1 is reserved by this one. Enter password for write access or open read only. زه ورته چې ماته دا پاسورډ نه راځي، read only ورته والم. دې کې اوس تغیرات نشي کولی. که څوک تغیرات هم وکړي، کنټرول اس پریس کې تاسو ته چې دغه read only دپاره
دا صرف ریډ اونلی د کې څه تغیرات اوس نشي کولای. اوس که ته غواړې دا سیف کی نو سیو از به تاخلي بل نوم باندې به سیف کی او بل ځای کې به سیف کی یا کوم دغه ځای کې سیف کی هم د ځای کې هم سیف کولی شي. صحیح شو. ښه زه بیا رالم زه اوس غواړم چې دغه پاسورډ ورڅخه ریموف کړم. فایل ته به زه راشم سیو از او همدا شانتې کې به زه ټولز ته راشم جنرال دا یو هم کلیر کا او دا هم کلیر کا دا اوکې دا سیف. اوس چې کله هم ته راځي نو ستا فایل به پاسورډ به ریموف شوی وي. صحیح شو کنه. ولې دا ریموف شو؟ ځکه چې هغه مخکینی فایل کلیر شو بل فایل سیف شو د همدغه ځای ونیو. دا یو ټریک غوندې و. هیله کوم چې دې باندې بعضې کسان پوه شوي. ښه زه بیا رالم فایل ته زه ته چې دغه ماته کلوز که زه به کلوز باندې کلیک کړم ماته صرف دغه وربوک کلوز شو اپلیکیشن نه. زه اوس غواړم چې هماغه فایل اوپن کړم. فایل ته به راشم اوپن باندې به کلیک کړم. څرنګه چې ما په اوپن باندې کلیک کړو زه بلته راشم ډیسکټاپ ته this one اوپن دا به ماته اوپن کی. په دې مختلف قسمونه موږ سره ته موجود دي مختلف ټاسک موږ دا اوپن کولی شو. دا مې انتخاب کو فار ایگزامپل د بټن باندې کلیک کوم دغه ما سره مختلف قسمه خبرې دي چې دغه موږ مایکروسافټ ورډ کې کړې دي. تاسو وګورئ ورته ونیسئ ان شاء الله پوره بور باندې پوه شئ. نمبر 1 اوپن مطلب دا چې ساده راته اوپن کا. اوپن ریډ اونلی صرف لوستلو لپاره څوک پکې تغیرات نشي کولی. که تغیرات پکې کو په همدغه نیم باندې په دې ځای کې به بیا نه سیف کیږي. بل نومبر که دې ځای کې سیف کا سیف کیږي بل ځای کې سیف کا دا نومبر کا سیف کیږي. صحیح شو. ریډ اونلی صرف لوستلو لپاره به تاسو ته اوپن شي. اوپن از کاپي همدغه فایل څخه راته یو کاپي واخله هغه کاپي راته اوپن کا به ډیفالټ پلته سیف شوي. اوپن ان براوزر دا چې ته کله ویب پیج کې سیف کی دغه فایل چې ته کله ویب پیج کې سیف کی به ته دا کار کوي. اوپن ان پروټیکټډ ویو دا تاسو هم ها اوپن ان پروټیکټډ ویو مطلب دا چې بند راته اوپن کا. ورته باندې کلیک کوم دغه بس تغیرات نه کیږي میسج به راته راکړي. ورته دغه تغیرات نه کیږي. کته چې تغیرات پکې وکما انیبل ایډیټینګ ورته والا اوس پکې تغیرات کولای شي. کنټرول W کلوز کنټرول N نیو سوري کنټرول O اوپن دا ورته انتخاب کا. بل موږ سره چې دی اوپن ان ریپیر اوپن هم راته کا او پاک هم راته کا. بعضې وخت یو فایل وایرس وخلی وي یا فنټ یې څه ګډوډ شوی نو تاسو کولی شئ چې هغه اوپن ان ریپیر ورته واخلئ. اوپن ان ریپیر یس ریپیر راته کا. تاسو ته څه شوی Excel completed the level validation in repair some part of this workbook may have been repair or discard. صحیح شو. تاسو ته پوره فایل ریپیر کړو. همدغه شان بل موږ سره پروټیکټډ ویو زه به اوس راشم فایل ته سیو از ته به راشم. زه غواړم چې دا په یو بل فارمیټ کې سیف کړم چې هغه ته وایي سنګل فایل ویب پیج. this one ښه دلته نیم ورته لیکم this one yes اوکې. اوس راځم کنټرول O ته طاهر مې ورته انتخاب کو ماته به دا کار کوي. که دا فایل ورته انتخاب کړم دې سره به دا کار نه کوي ځکه چې دا ویب پیج کې نه دی سیف. دا مې ورته انتخاب کو دلته راځم اوپن براوزر یس دا به راته په براوزر کې اوپن شي او دا به راته په څه کې اوپن شي په براوزر کې. ګورئ ملګرو دا ماته په دې شکل باندې اوپن شو. کنټرول W او کنټرول N نیو ته رالم فایل ته رالم. نیکسټ موږ سره په دې کې انفو ده. انفو از د شارټ فارم اف انفارمیشن. انفو موږ ته دغه بوک په اړه کې انفارمیشن راکوي چې آیا د بوک نیم څه شی دی دا کوم ځای کې پروت دی. اوس خو لا موږ سیف کړی نه دی که نه. زه ورته چې دغه ماته سیف کا فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکو کنټرول S سیف چیرته سیف کې ډیسکټاپ کې څه نوم باندې سیف کې فار ایگزامپل دې نوم باندې دا ما سیف کو. اوس که زه فایل ته راشم انفو ته راشم ماته به هغه نیم هم ولیکي او پات به هم راته راکړي. نیکسټ موږ سره په دې کې پرمیشنز دي. پرمیشن وی اجازت ده. مارک از فاینل مطلب دا دی چې دغه ډاکومنټ یا دغه وربوک ما ولیکه دا مې کمپلیټ که زه غواړم چې دغه شیر کما زه غواړم چې دا اپلوډ کما مارک از فاینل باندې به زه کلیک کما دا مې اوکې کلیک کو. اوس ما سره دا مارک از فاینل شو. څوک اوس دې کې تغیرات نشي کولی. اکثر چې کله تاسو فایلونه ډاونلوډ کړئ هغه همدغه شان شکل کې وي څوک کې تغیرات نشي کولی. دغه تغیرات اوس نه کیږي. ته چې کله یو فایل شیر کې یو فایل اپلوډ کې دی بیت مارک از فاینل کې یعنی مطلب دا شو چې زما پکې کار ختم شو کار مې پکې کمپلیټ شو. که څه غواړي چې دې کې څوک تغیرات وکړي ایډیټ انیوی به ورته واخلي. همدغه شان بیا زه فایل ته رالم زه وتم چې دا راته ختم کړه دې نه کلیک ایسته کړه اوس راته ختم شو. بل څه شی دی انکرپټ ویت پاسورډ. انکرپټ ویت پاسورډ مطلب دا دی زه کولی شم چې دغه وربوک ته پاسورډ ورته ورکړم. که سیف کې له ما څخه پاسورډ هیر شو زه ټولز جنرال ته رانغلم دې ځای کې زه پاسورډ ورته ورکولی شم. څنګه به ورکړي دې باندې به کلیک کړي فار ایگزامپل یو ځل به ورته ولیکي دویم ځل به ورته ولیکي خو بیا به کنټرول S پریس کړي Alt F4 صحیح شوه طاهر والا یس دیس ون پاسورډ ورته ورکړه تاسو ته به اټومیټیکلي اوپن شي. اوس به دا څنګه ریموف کړي فایل ته به راشي انفو ته به راشي دې نه به پاسورډ کلیر کړي دا به اوکې ورته والي کنټرول S سیف. اوس چې کله هم تاسو راځئ نو دغه فایل څخه به پاسورډ ریموف شوی وي.
همدغه شان بیا زر عالمه بل موږ سره د پروټیکټ کرنٹ شیټ کرنٹ وی موجوده تا کوم شیټ کې زه ولاړم شیټ نمبر 1 کې زه ولاړم موږ سره 3 شیټونه عام دي یو شیټ 1 دی یو شیټ 2 دی یو شیټ 3 دی اوس فل حاضر به شیټ نمبر 1 کې ولاړم دا موږ سره شیټ نمبر 2 دی دا سره شیټ نمبر 3 دی زور تم شیټ نمبر 1 ته پاسورډ ورکا نور سره زما کار نشته زه به فایل ته راشم دغه پروټیکټ کرنٹ شیټ ورته والم فار ایگزامپل خان خو یا ساتي ملګرو چې دا موږ څه لیکل دي پروټیکټ ور شیټ ان کنټینټ اف لاګ سیلز د لاګ سیلونو کنټینټ ماته پروټیکټ کا وربلې څه لیکل دي سلیکټ لاګ سیلز سلیکټ ان لاګ سیلز دا خبرې نور هم په دې کې ورکړې دي څه کاربو کړی شي څه کاربو نه شي کړی فارمټ سیلز یا فارمټ کالمز یا فارمټ روز انسرټ کالمونه دي انسرټ کېدلی شي روګان دي انسرټ کېدلی شي دغه ټول نه ما چې کو نه ایسته کړي دي دغه یو کار دې هم نشي کېدلی صرف لاګ او ان لاګ سیلونه دي انتخابېدلی شي دا مې وکړ ورته کلیک د به دوباره ورته بیا ورکړم اوس زه لاګ هم سلیکټ کولی شم ان لاګ هم سلیکټ کولی شم خو دا اټومیټیکلي ټولې لاګ دي دې کې اوس تغیرات نه کېږي صحیح ده که شیټ 2 ته تاسو راشئ هغه کې به ایډیټ نه کېږي هغه کې به تغیرات کېږي دې کې ګوره تاسو وګورئ دې کې تغیرات کېږي شیټ 3 ته راشئ دې کې هم تغیرات کېږي او که شیټ 1 ته راشئ دې کې تغیرات نه کېږي د سیل اور چارت that you are trying to change is protected and therefore read only دا صرف ریډینګ د بر دی خو له دې څخه تاسو کاپي اخیستلی شئ صحیح ده که نه زه غواړم چې دا انلاک کړم تاسو به راشئ او دې نه به کلیک ایسته کوئ دا به اوکې ته والئ ښه تاسو اوس دا یاد کړئ چې پروټیکټډ سیل څه ته وایي او ان پروټیکټډ څه ته وایي ملګرو زه ورته وایم چې فار ایگزامپل کله هم څه پاسورډ ورکړم دغه ایریا ته دې پاسورډ نه ورکول کېږي دغه ایریا کې تغیرات کېږي دې ته به زه دا کلر ورته ورکړم دې ځای کې تغیرات کېږي او په دې نورو کې دې نه کېږي زه به راشم او دې ډایلګ باکس باندې به کلیک کړم دې کې به راشم پروټیکشن ته او دې کې به دې لاک نه چیک ایسته کړم دا به اوکې ورته والم چې څرنګه ما هغه نه چیک ایسته کړو اوس به زه راشم فایل ته او پروټیکټ ته خان که دې ځای کې زه تغیرات کوم تغیرات نه کېږي خو که دې ځای کې کوم دې ځای کې کېږي ځکه چې هلته ما لاک نه چیک ایسته کړو کوم ځای کې مې لاک نه چیک ایسته کړو دې ډایلګ باکس کې او پروټیکشن کې زه غواړم چې واپس یې ان پروټیکټ کړم ته به راشئ ان پروټیکټ بله خبره موږ سره په دې کې څه شی ده پروټیکټ وربک سټرکچر یا ساتئ ملګرو دې مطلب دا دی چې فار ایگزامپل زه راشم دا زور کوټې کولی شم او اټولی هم شم صحیح ده او همدا شان دا مې فار ایگزامپل دغه شان کو زه ورته وایم چې یا بعضې وخت زه راځم د دې باندې رایټ کلیک کوم نو دې کې زه خبرې کولی شم دا خبرې ماته په دې کې کار کوي دغه اپشنونه ماته په دې کې کار کوي او همدا شان مینیمایز میکسیمایز ریسټور ډاون او کلوز دغه بټن ما سره په دې کې کار کوي زه وایم چې ماته د وربک سټرکچر پروټیکټ کا دې لپاره به تاسو فایل ته راشئ تاسو په دې باندې کلیک کوئ فار ایگزامپل جان یا سره ګورئ یو سټرکچر دی بل وینډو ده زه وایم چې دغه وینډو هم ماته بنده کا یعنی مطلب غټیږي او کوټې کېږي دي هم نه بس فار ایگزامپل راشه پاسورډ ورته ورکړه ته بیا هم ورته ورکړه اوس که تاسو وګورئ نو هغه بټن هم کلیر شي که تاسو دې باندې رایټ کلیک کړئ دغه اپشنونه هم تاته کار نه کوي صحیح ده بیا زه فایل ته رالم زه ته راته کلیر کا بیا به راته واپس کلیر شي همدغه شان بیا زه فایل ته راغلم په دې کې ما سره ریسټریکټ پرمیشن بای پیپل دی دې مطلب دا دی ملګرو چې کله موږ دغه وربک د ملګرو سره شیر کړو خو یاد ساتئ چې دا به تاسو په څه کې شیر کوئ MRI سافټویر کې به تاسو دا شیر کوئ تاسو ته ضروري دا دی چې تاسو باید MRI سافټویر ډاونلوډ کړئ چې کله تاسو هغه ډاونلوډ کړئ بیا په هغه کې څه سیټ اپ کېږي هغه کې بس تاسو جیمیل آی ډي انټر کېږي د نورو ملګرو آی ډیانې به دې پکې انټر کېږي کوم اتر پکې ته ورته انتخابوي دغه خبرې موږ په میسوډ کې کړي دي تاسو به انشاءالله هغه کتلی وي ښه دا ما سره ان ریسټریکټډ دی ان ریسټریکټډ مطلب دا دی چې دې باندې څه بندیز نشته چې کله تاسو په هغه کې به اتر باندې څه بندیزونه ولګوئ بیا به ریسټریکټډ اکسس دا به چیک شي ځکه چې بندیز ور باندې لګېدلی دی که نه بیا که تاسو دوباره دې باندې کلیک کوئ ټولو اترانو څخه به بندیزونه کلیر شي او ټول به ایډیټینګ هم کولی شي کاپي به هم کولی شي پرنټ به هم کولی شي منیج کریډنشل ډېر څخه تاسو کولی شي چې هغه سیټ اپ ورته برابر کړئ ایډ ډیجیټل سیګنیچر تاسو کولی شي چې په دې باندې یو ډیجیټلي سیګنیچر ور باندې وکړئ کله چې تاسو غواړئ چې فار ایگزامپل بهر ملک ستا یو کس دی هغه کس تاسو ته په د وربک باندې ساین وکړي یا تاسو ته چا یو وربک رالیږلی دی تاسو ته چې په دې باندې راته ساین وکړه تاسو کولی شئ چې ډیجیټل سیګنیچر څخه تاسو استفاده وکړئ او تاسو په دې باندې ساین وکړئ ساین به څنګه کېږي دې باندې زه کلیک کوم دا ورته اوکې اخلم دې ځای کې څه لیکلي دي پرپوز فار ساینینګ دیس ډاکومنټ دغه موږ څه دپاره ساین کوو فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ټو میک اټ پرسنل همدغه شان تاسو کولی شئ چې دغه یوزر هم ورته چینج کړئ دا مې ساین ورته واخیسته دا مې اوکې ورته واخیست څرنګه چې ما اوکې واخیسته
وی سیګنیچر باندې زه کلیک کوم. اوس تاسو کولی شئ چې له دې څخه هغه سیګنیچر ډیټیلز وغیره پکې وګورئ. وی ته به تاسو راشئ، دغه یوزر دا کړی دی دغه ډیټ نه تر دغه ډیټه پورې. صحیح ده. دا به ایډیټ انیوی ورته والی، دا به یس کوي، دا به اوکې کوي. تاسو کولی شئ په دې کې تغییرات وکړئ. ښه بیا زه رالم فایل ته. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. بل موږ سره چیک فور ایشوز دي. چیک فور ایشو مطلب دا دی چې موږ به د شیرینګ څخه مخکې دغه دریو کمانډونو ته راځو چې آیا زما په وربوک کې څه مشکلات دي. انسپیکټ ډاکومنټ. انسپیکټ ډاکومنټ مطلب دا دی موږ په دغه ډاکومنټ کې په دغه وربوک کې څه کړي دي هغه موږ ته په دې کې شو کېږي. دې باندې زه کلیک کوم. تاسو مایکروسافټ ورډ کې دا کتلی وي. دغه ټول راته پکې وګوره. انسپیکټ باندې زه کلیک کوم. ګوره موږ د څه شوی ډاکومنټ پراپرټیز ان پرسنل انفارمیشن. یاد ساتئ که تاسو پراپرټي کې یو انفارمیشن هم لیکلی وي، یو ورډ مو هم لیکلی وي، یو کریکټر مو هم لیکلی وي، تاسو ته به دا سلیکټ شوي. همدغه شان دې کې هیډر فوټر نشته دی، هیډن رو کالم پکې نشته دی، هیډن ورشیټ پکې نشته دی، انویزیبلټیز هیڅ هم پکې نشته دی. صرف دې کې پراپرټي موجود ده. زه اوس غواړم چې یو رو یا کالم هایډ کړم. زه به راشم دلته رایټ کلیک هایډ، او دا رو هم دا 10 نمبر چې کوم ده که نه دا مې هم هایډ که. ګوره ډي ای نمبر هایډ شو او دلته 10 نمبر هایډ شو. زه به راشم فایل ته، انسپیکټ، یس یس. اوس که تاسو وګورئ هیډن رو ان کالم یو رو او یو کالم پکې هایډ شوی دی. زه ورته هغه دواړه ریموو که چې څه معلومات پکې ریموو یې که خو راته شو یې که ریموو آل، بس کلوز. اوس که تاسو راشئ چې کوم معلومات په دې کې وغیره ته ریموو کو او ای راته ښکاره شوه. بیا زه راځم فایل ته. نیکسټ موږ سره چیک اکسیسیبیلیټي دي. بعضې وخت زموږ په وربوک کې څه مشکلات وي، یو ټیبل موږ راوستلی وي، یو شیپ موږ راوستلی وي، هغې ته مو څه ټیکس نه وي ورکړی، هغه ته مو انفارمیشن نه وي لیکلي. ګوره تاسو ته خپل اوس معلومات درکوي. دې باندې زه کلیک کوم. ګوره موږ د څه شوی ډیفالټ شیټ نیمز، د شیټ نومونه ډیفالټ همدغه دي، تا ورته چینج کړي نه دي. آیا چینج کولی غواړي که نه غواړي؟ زه غواړم چې چینج کړم. شیټ باندې به ډبل کلیک وکړم. چې کله مې په دې باندې ډبل کلیک کړو، فار ایگزامپل دې مې طاهر نوم ورته ورکړو، ګوره هغه راته کلیر شو. یا تاسو دې باندې رایټ کلیک وکړئ او رینیم ورته والی هم تاسو کولی شئ. فار ایگزامپل دا مې ورته ورکړو او دې ته هم رینیم اخلم. فار ایگزامپل دې کې لیکم چې ډیزاینینګ، دا مې ورته فار ایگزامپل ورکړو. صحیح شوه. ګوره ماته هغه کلیر شو. یا کوم دغه شان زه یو شیپ ورته راولم، دا ما راوستو. نو ګوره ماته څه شوی آل ټیکسټ او ته نه دی ورکړی. دې باندې به زه رایټ کلیک کوم، فارمل شیپ ته به راشم، آل ټیکسټ ته به راشم. دې ځای کې زه ورته لیکم چې دا شیپ دی. څرنګه چې ما شیپ ولیکم ماته اتومیټیکلی هغه کلیر شو. زه ورته لیکم چې this is very good for personal data sharing. دا مې ځان نه پکې ولیکو. نو ګوره که تاسو وګورئ هغه راته هم کلیر شو. یعنې مطلب دا شو چې ستا وربوک کې څه مشکلات وي، څه ایشي وي د شیرینګ څخه مخکې تاسو ته دا دې ځای کې ښیي. زه بیا راځم بل موږ سره څه شی دی چیک کمپیټیبلیټي. که فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې دغه وربوک دغه معلومات تاسو 2000 کې اوپن کړئ، 2003 فایل کې اوپن کړئ، آیا څه مشکلات هغو ته کتلی شي یا نه شي کتلی؟ څه مشکلات ورته مخې ته راتلی شي یا نه شي راتلی؟ زه دې باندې کلیک کوم. ګوره ماته څه شوی some cell or style in this workbook contain formatted that is not supported by the selected file format. وایي دا په دغه باندې سپورټیبل نه دي. زه ورته وایم چې 2003 څخه ایسته کړه 2000 کې ګورم. دې نه مې چیک ایسته کړه، وایي 2000 او 2010 ته یو شانو، دې کې څه تغییرات نشته. صحیح شوه. یا که فار ایگزامپل بعضې وخت موږ راشو سمارټ ورته راولو یا فار ایگزامپل چارټس وغیره ورته راولو، نو موږ ته به هغه ایشو به یې راولي چې آیا تا په دې کې سمارټ آرټ راوستلی دي یا د پکې چارټ راوستلی دي. نو دې د وجې نه که ته دا 2003 ورژن ته ویسي کیدای شي هغه کې تاسو ته دغه سمارټ آرټ او چارټ پکچر ته کنورټ شي، دې کې به تغییرات نه کېږي لکه څرنګه چې پکچر کې تغییرات نه کېږي. همدغه شان په دې کې یو بل آپشن هم موږ سره موجود و چې باید تاسو یې یاد وساتئ. ښه ګوره څه شی دی چیک کمپیټیبلیټي وین سیوینګ دیس وربوک. مطلب دا دی چې کله زه 2003 کې سیف کوم نو ماته دغه آپشن راته راوله، دغه بوکس ماته راوله. که دې کې مې چیک نه وي لګولی بیا به خپله سیف کېږي. کاپي ټو نیو شیټ، دغه معلومات نوي شیټ ته راته کاپي کا. د معنا دا ده که فار ایگزامپل موږ په دغه شیټونو کې څه نیو فیچرس راوستلي وي چې کوم په 2010 ورژن کې ایډ شوي دي چې هغه په 97 څخه واله 2003 ورژن کې سپورټیبل نه وي، هغه ټول به موږ ته یو نوي شیټ ته کاپي کړي، یو نوي شیټ ته بیا راته ویسي، موږ ته معلومات پکې بیا راږي. هیله کوم چې په دې باندې به هم تاسو پوه شوي یاست. نیکسټ موږ سره بل څه شی دی ورژنز.
بل موږ سره مینج ورژنز دی، ریکور ان سیو ورډ بوکس. د معنا دا د ملګرو چې کله موږ یو فایل یا ورډ بوک سیو کړی نه وي او موږ په دې کې کار کوو 10 منټه 20 منټه 10 منټه دا خپل په 10 منټو کې اټو سیو کیږي، اتوماتیکلی دا په خپل باندې سیو کیږي. تورته چې هغه فایلونه هغه ورډ بوکونه کوم ځای کې دي چې کوم ما سیو کړی نه دي مایکروسافټ ایکسل لا خپل باندې سیو کړی دي هغه کوم ځای کې پراته دي هغه تاسو سره په دې ځای کې پراته دي. ته به دې باندې کلیک وکړي تاسو ته به هغه راولي ځکه چې موږ ایکسل کې کار نه دی کړی نو موږ سره یو فایل هم نه دی سیو شوی او موږ سره یو فایل اټو سیو شوی هم نه دی. همدغه شان که تاسو غواړئ چې دغه منټو ته زیات یا کم کړئ تاسو به آپشنز ته راشئ، تاسو به راشئ سیو ته او په دې کې موږ ته ګوره 10 منټه لیکلي دي. زه وایم چې دا راته 15 منټو کې خپله سیو کوه یا راته په 1 منټ کې خپله سیو کوه. د یو څخه حواله تر 100 پورې دې نه تاسو زیاتولی نه شئ، یو نه به کم نه یو 100 نه به زیات نه، نو دغه منټو منځ تاسو ورته ورکولی شئ. همدغه شان بیا د فایل ته راځم. نیکس موږ سره پراپرټي ده. پراپرټي هم موږ سره دوه ډوله ده، یو ته شو ډاکومنټ پینل ویلی شي، بل ته ایډوانس پراپرټي ویلی شي. ایډوانس کې چې کله تاسو معلومات لیکئ هغه په دې ځای کې هم راځي. دا موږ ټول وینوټ کې ویلي دي. ګوره زه راځم سمري ته، دې ځای کې به زه ټایټل ورته ورکوم چې فار ایگزامپل زما وربک څه باره کې ده، چې دا کتاب لیکم دا څه باره کې لیکم، فنکشنز باره کې لیکم، فارمولا باره کې لیکم، سبجیکټ څه شی دی کمپیوټر دی، اتر دغه کس دی مینیجر فار ایگزامپل علي دی، کمپنی فار ایگزامپل ام سی آی د کټګوري کوم بخش راځي کمپیوټر ساينس کې راځي. کی ورډ مهم نقاط تاسو په کې څه ذکر کړی دي فار ایگزامپل Excel functions, Excel formulas, VBA coding, options وغیرہ وغیرہ. همداشان کمنټس کو ورته ورکې فار ایگزامپل this book is for all students and teachers. هایپرلینک ورته ورکې فار ایگزامپل ستا یو ویب سایټ دی دا غ لینک ورته راولي یا فار ایگزامپل فیسبوک لینک دی ورته راولي دا ورته ورکول شي. سیو تمنیل فور آل ایکسل ډاکومنټس د مطلب دا چې کله فار ایگزامپل د کې چیک ولګي چې کله دغه سیو کې ډیسکټاپ کې تاسو ته تمنیل غونډه ښکاری لکه چې څنګه موږ تمنس کې ښکاری کړ آیکن راته نه ښکاری همدغه شان موږ د ډیسکټاپ باندې هم ښکاری چې کله موږ ډیسکټاپ کې سیو کو. سټاتستیک تر ازمه د کې هم ته معلومات کې چې کله موږ دا سیو کو. کنټینټ تر ازمه کنټینټ کې هم ته غره کړی چې فار ایگزامپل دغه شیټونه موږ سره موجود دي. کسټم تر ازمه د سمری څخه زیات معلومات موږ سره په کسټم کې موجود دي چې دا چا چې کړی دی فار ایگزامپل دا د انتخاب کړو ته نیم ولیکا فار ایگزامپل ډیټ کمپلیټ دي د بر تاسو ډیټ ورته واخلئ فار ایگزامپل ډیسټینیشن وی ډیپوزیشن وی ډپارټمنټ وی همدغه شان ډاکومنټ نمبر دی بر تاسو نمبر ورته واخلئ ایډیټری دی بر تاسو ټیکس ورته ولې د کلیک بس اډ ورته اخلئ. صحیح ده کنه هله کوم چې په دې باندې هم پوښی بیاس دا موږ سره د مایکروسافټ ایکسل فایل ټیب کدی من تاسو کلیک کوم هغه ټوله پراپرټي تاسو په دې ځکه 1 بای 1 راځي. نیکست به ان شاء الله ریسنت وایو او هم دا شان مخکې بزو. هله کوم چې دا ویډیو تاسو خوښ شي وي کله دا ویډیو مخ خوښ وي د لایک بټن ضرور پریس کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ.